السلام علیکم. یو ځل بیا تازه کلامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. امید ده چې ډېر به مو خوښ شي. په ځان مې شک د بې ایمان وشي، جومات ته نه ځم چې اذان وشي. په ځان مې شک د بې ایمان وشي، جومات ته نه ځم چې اذان وشي. او رب دې توفیق د سجدې زر زر راکړي، بیا خیر زما د مرګ اعلان وشي. مننه. او دا خلک بل رنګ ربه نه سمیږي، ګټو باران دی د اسمان وشي. دا خلک ربه بل رنګ نه سمیږي، ګټو باران دی د اسمان وشي. زما په قبر خیر ازغي وکړئ، دستا په قبر دی ګلان وشي. مننه. او نظیره بیا به اچانک قیامت وي، نظیره بیا به اچانک قیامت وي کله چې حکم د رحمان وشي. مننه. دا د پکې سپیشل مسافرو ته ډالۍ وي. د کپیلانو د سخت کاره د خدای وساته، د مسافرو د ازاره د خدای وساته. او بچی استا ژوند مې په کار دی، نور ضعیف نه غواړم، زما د دوست سترګو د پاره د خدای وساته. مننه. او د کراچۍ مسافري ترې مړه ډېره ښه ده، د عربیانو د بېګاره د خدای وساته. او زړه به دې غواړي چې دا واخلم او هغه واخلم، په خالی جیب د ډک بازاره د خدای وساته. مننه. او نظیره ومنه په سمه خوله خبره نه کړي، نظیره ومنه په سمه خوله خبره نه کړي، د بازو د مالداره د خدای وساته. ډېره مننه. او دا یو مارنګ بلوچ ته د پکې ډالۍ وي، وایي ته یو عزت یو طاقت یې مارنګ خورې، ته توپه د پاک قدرت یې مارنګ خورې، تا ته څوک مخامخ نشي ودرېدلی، ته یو داسې حقیقت یې مارنګ خورې، ته لګیا یې په لټون د بېدرکو، د هر چا په خوله صفت یې مارنګ خورې، ته د شر او د جنګونو مخالفې، ته پیغام د محبت یې مارنګ خورې. او زه نظیر به درته ټول عمر دعا کړم، د بلوچ قوم غټ عزت یې مارنګ خولې.